ګرانو هېوادوالو، السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو، زموږ تاسې د افغانستان په معاصر تاریخ کې میرویس نیکه ته ولې د ازادۍ اتل ویل کېږي؟ یعنې میرویس نیکه دا لقب څنګه خپل کړی دی؟ دوستانو، تاسو پوهېږئ چې افغانستان څه کم 200 کاله د ایراني صفویانو تر لاس لاندې اشغال و. بالخصوص د افغانستان جنوب غربي سر دا د ایرانیانو تر تسلط لاندې څه کم 200 کاله اشغال و. هغه وخت په افغانستان کې یعنې یوه ټوټه افغانستان موږ وجود نه درلودی. جنوب د ایرانیانو تر اشغال لاندې و، مرکز کې مغولان وه، په شمال کې شیبانیان وه. یعنې افغانستان ټول اشغال و. په افغانستان کې یوه منطقه هم د خپله د افغانانو په لاس کې نه وه. میرویس نیکه چې یو علم پالونکی، یو ازادي بخښونکی یو څوک و، نو ده ته دا فکر ور ولاړېږي چې زه څنګه د دې خاورې د دې جغرافیې ازادي ترلاسه کړم. ګورګین چې په اصل کې ارمنی کافر و، د ایرانیانو د خوا په کندهار کې حاکم و، ډېر یو ظالم او مستبد انسان و چې دا تقریبا د ایراني اشغال اخرین پاچا و په افغانستان کې. اخر یې داسې ظلمونه شروع کړل چې د ښځو عفت او عزت ته یې هم لاس واچوي. نور خو هر څه کول، دا چې کله شروع کړل نو پر افغانانو باندې ډېره مځکه تنګه شوله. تاسو ته معلومېږي افغانان ډېر د خپل عزت او عفت ساتونکي دي. افغانان هېڅکله نه غواړي چې په عزت یې څوک لوبې وکړي. هر څه به ومني، خو د عزت د سوال نشي منلی، یعنې د عزت نشي تېرېدلی، بالخصوص د ښځو د عفت او عزت. ګورګین چې کله دا کار شروع کړي، میرویس خان نیکه په مقابل کې ځینې حرکات شروع کړل، د خلکو سره غونډې او ټولنې شروع کړلې چې د دوی پر ضد باندې یو جبهه جوړه کړي. په دغه وخت کې ګورګین په دې شک کېږي او دی بندي کوي. کله چې بندي کوي، بیا نو دغسې بندي یې استوي، اصفهان ته یې بندي استوي چې هلته یې تبعید کړي او هلته یې واستوي، ورې بندي کړي. کله چې میرویس خان نیکه اصفهان ته بیایي، د صفوي دربار ته، هغه چې د ده د خوږه لهجه او خوږه چهره ویني، نو بالاخره دی خپل شکایات هلته په ښه ډول وړاندې کوي د صفویانو باچا ته چې دلته دغسې کوي دغسې کوي، د ظلمونه مظالم ټول بیانوي چې هلته په ښځو کې، حتی د ښځو پر عزت و پت باندې هم لاس واچوي. نو په دې خاطر افغانان د دې سره ډېر حساس دي. نو که دی دا کار ته دوام ورکړي، شاید ستاسې آینده هم ته په افغانستان کې په خطر کې وي. کله چې دی ورې اوسي، خو د صفویانو د مشر په زړه کې ډېر ځای پیدا کوي، پر هغه باندې ډېر ګرانېږي، ډېر په ښه سترګو ورته ګوري، هلته په دربار کې ځای ورکوي. د بند پر ځای چې دی بندي کړي، په دربار کې ځای ورکړي. ډېرې مشورې د افغانستان په هکله د ده څخه اخلي. په دغه وخت کې د موقع څخه دوی استفاده وکړل، دا حج مراسم را نږدې شول، د اصفهان څخه بیا په پښو باندې حج ته ولاړې. هلته حج هم په سعودي عربستان کې وکړي. دا خوا چې رالی حاجي میر خان سو، حاجي میرویس خان نیکه سو، د مخه حج نه و کړی. دغه حج هم دغه موقع ورته مساعده شول، په پښو ولاړې حج ته حج یې وکړي. کله چې دا د خوا راځي دربار ته، د صفویانو په دربار کې دی ډېر نازول کېږي، او دغه سالمې مشورې چې د هغو دپاره ورکولې چې په افغانستان کې باید دغسې وسي دغسې وسي، هغه کارونه ټول د صفویانو د مشر د باچا په زړه کې ځای ونیوی. پس له څه وخته چې دی راځي کندهار ته، د ډېرو سوغاتو سره په ډېر درم او دبدبه سره راستوي او یو خط ورکوي، خط دغه ته راستوي ګورګین ته چې د باچي یو کار به د میرویس نیکه بې سلا تاسې نه کوئ. هر کار چې هلته به سرته رسوئ، حاجي میرویس نیکه به ستاسې سره وي او تاسې به د هغه سره په همغږي هر کړنه سرته رسوئ. نو دا خو چې کله میرویس خان نیکه کندهار ته راځي، کله چې ګورګین خبرېږي دا د ده د نور اعزاز او عزت څخه چې صفویانو ورکړی دی، نو بیا ګورګین هم د ده بې سلا هېڅ کار هم نه کوي. هره خبره چې په ارګ کې یا په نارنج ماڼۍ کې ترسره کېږي، د مشورې دپاره دی غوښتل کېږي. کله چې دی مشوره ورکړي، بیا هغه کړنې اجرا کېږي. نو په دغه وخت کې پر افغانانو باندې ډېر سهولتونه راغله، ډېر افغانان وساس شوله د میرویس نیکه د راتګ سره. ګورګین ډېر اصلاح سو، هغه لچګي و، هغه بې عزتي چې د ښځو پت و ناموس سره سول، هغه یې پرېښوله. په یوازې بججه او مالیات راټولولو کې افغانان ډېر زیروله، بیا هم زیروله.
نو میرویس نیکه پخوا په نیولي لاس د ده پر ضد باندې حرکات کول ولې بیرېدی، اوس ښه په خلاص پراخ لاس یې د ده پر ضد باندې حرکات تحریکات شروع کړه. پر ټولو قومو وګرځېدی، سفرونه یې وکړل، ټولو قومو ته ورغلی، جلا جلا غونډې ورسره وکړلې د هر قوم د مشرانو سره. ټول یې په دې قانع کړل چې موږ باید یو د ازادۍ په لاره کې فکر وکړو او ازادي د دې ظالمانو څخه واخلو، نور افغانستان د دغه بد حالت څخه وباسو. خو بالاخره دوی په دې وتوانېدله چې پس د ډېرو غونډو مجلسو سفرو د دامان ولسوالي د منجې په کلي کې هلته یو کلی دی، د منجې په نامه یو کلی دی. دا کلی اوس هم شته موجود دی، وګړي اکثره په پلزي دي. په دې کلي کې دی یو جلسه کوي. کله چې جلسه کوي، په جلسه کې دا ټول پر دې توافق کوي چې موږ به د ګورګین پر ضد درېږو، ګورګین به د منځه وړو او افغانستان به د دې بلا د شر څخه خلاصوو. نو د بیا دوی په ټولو توافق وکړي، اتفاق وکړي چې راسئ موږ تاسې به د حرکت لپاره یو پال واچوو. نو پال بیا دوی سره جوړ شي، پال پر څه شي اچوو؟ نو بالاخره د رحمان بابا دیوان راخي، د رحمان بابا پر دیوال به پال واچوو. نو که هغه اجازه راکړه بیا به نو ځو، او که نه نو بیا پرېږدو. ملګرو د پال اچول په داسې شکل دی، کله چې د کتاب یو صفحه نامعلومه خلاصوي، یعنې په هغه ته ګورې نه چې کومه صفحه باید خلاصه کړو، بیا په پټو سترګو پر هغه صفحه باندې ګوته ایږدي، هغه بیت او شعار چې در دغه لاندې رالی، در دې ګوتې لاندې، که هغه د کامیابۍ و نو دی حرکت کوي، او که نه و نو بیا کښېني. نو کله چې د رحمان بابا دیوان خلاص کړي د پال اچولو دپاره، هغه چې پر پال واچوي، په پال د دې بیت معنا داسې وه، متاسفانه چې بیت په یاد نه دی، خو د بیت معنا داسې وه چې ستاسې د حرکت وخت نن نه دی، یعنې د صبر وکړئ. خو بالاخره دی بیا دا غونډه دغه بې نتیجې پای ته رسېږي. دی خپل په دربار کې خپلو هغه په اصطلاح د مشاور یا د پښتنو د یو مشر په صفت چې هلته اوسېږي، خپل دغه ته دوام ورکوي، ادامه ورکوي. پس څو وخته بیا د پښتنو مشران نور درغله منظم سو، نور قومونه چې د دوی څخه نه وه هغه یې هم دې ته راوبلل، دعوت یې کړل. نو بله غونډه یې دا کړه چې پال اچوي د کوکران کې چې د میرویس نیکه ټاټوبی هم دغه دی، د دې اوسېدی، د دې د خپله کلا او ځای و. میرویس نیکه اصلا د زابل د ولایت و، خو به زابل او کندهار هغه وخت یو ولایت و، هلته جلاوالی یې نه درلودی، دا ټول یو ولایت و، هغه ولسوالیګانې وې. نو په د خپله کلا کې هلته د په کلا کې بیا د پښتنو مشران مېلمانه کوي. نو په هغه ځای کې دی بیا پر دې توافق کوي چې راسئ بیا پال واچوو. دغه وخت د پښتنو ډېر مشران چې یو څو د دغه څخه پخواني مجلسه لرې پاتې و، هغه هم پکښې راځي. نو کله چې د رحمان بابا په کتاب پال اچوي، نو هغه دا اجازه ورکوي چې تاسې بس حرکت وکړئ، دغه ستاسې د حرکت او بري وخت دی. بالاخره دی په دې پسې کېږي چې څنګه به موږ پر ګورګین حمله کوو، څنګه به ازادي اخلو. تاسې ته معلومېږي ملګرو چې مملکت یو سل اتیا زیاته کم کلونه د بېګانه تر اشغال لاندې، او دلته پنځه شپږ نسله په اشغال کې لویې سوي او پیدا سوي، د ازادۍ جذبه دلته هېڅکله وجود نه لري. یعنې هغه دوی فکر کوي چې موږ دغسې یو، نو به زموږ بچیانو دوی څخه هېڅ د ازادي فکر دی. خو یوازینی کس چې و هغه میرویس خان نیکه و چې دغه د ازادۍ جبه یې الله پاک په وجود کې ور اچولې وه، او د دغه د کار دپاره دا حرکت وکړي. نو په دغه وخت چې دوی دغه تړي د خپل ټولنه یا د خپل ملګري تنظیموي د ګورګین پر ضد باندې، نو دوی داسې پلان وتړي چې موږ به ګورګین ته یو غټه مېلمستیا وکړو هلته په دغه کې په ښار کې. کله چې ګورګین مو راوستی، ګورګین مو مېلمه کوي، نو بیا به د ګورګین هر نفر ته یو نفر معذب ولاړ د تورې سره، چې کله دوی په خوړلو په ډوډیو په دې شیانو شروع وکړل، بیا به نو هغه نفر حمله پر کوي، هغه نفر به پر هغه ځای باندې د بین وړي. په دغه وخت کې د یو غټه مېلمستیا ډوډۍ دعوت ورته وکړي. ګورګین د 280 نفرو سپاه سره چې ټول هغه د دربار غټ اراکین دي، دا ورغلل هلته په یو ساحه کې چې هغه ساحه وخت په هغه زاړه ښار کې وه، اوس هغه ښار نشته، د منځه تللی دی. نو دوی چې کله کښېني د هر نفر دپاره جلا جلا نفر منتخب و. کله چې ډوډۍ ورته کښېښول شول، دوی ښه په ډوډۍ باندې شروع وکړل. د ټولو نفرو د ګورګین دپاره یې خاص یو نفر د یونس خان کاکړ په نامه، چې دا کاکړ یونس خان نومېدی، دا یې خاص د ده دپاره معذب کړی و
چې ته به دی داسې ضربه وایې چې ژوندی پاتې نه سي. نو ټولو ته یې نفر ولاړو. کله چې دوی شروع په ډوډۍ کوله، د دې خوا غازیانو خپل وارې پر وکړل. ټول 280 نفره دغه راکین چې د ګورګین د سپاه وه، دا یې پر هغه ځای د منځه یوړله، ټوله یې تار و نار کړل. یو نفر هم ژوندی نه سو ځینې پاته. نو کله چې دا دوی په هغه ځای کې مړه سول، بیا نو راوځي هغه سپاه چې د باندې د دوی سره راغلي وه، د دوی باډیګارډان وه یا د دوی سره همکاران وه، اخر مسلح د باندې ولاړ دي، بیا پر هغو باندې تاړه کوي، ټول د منځه وړي، یعنې یو هم ژوندی نه پرېږدي. په دې سره افغانستان د ازادۍ د استقلال اعلان وکړي. د ګورګین سپاه ټوله د منځه ولاړه. میرویس خان نیکه په دغه وخت کې بیا د جرګه کې ټول میرویس خان نیکه ته وایي چې د دې کار مشري موږ تا ته درکوو، ته زموږ باچا یې. خو میرویس خان نیکه په هېڅ وجه د باچایي لقب ځان ته نه غوره کوي او نه یې مني. میرویس خان چې خپله 8 کاله باچایي وکړل، د هېڅ کله ځان ته باچا نه دي ویلي. خو د یو سپین ږیري مشر په لقب د دې پښتنو مشري یې وکړل چې پایتخت یې اخر اولادو تر اصفهانه ورسوي. دا یو لنډ مختصر معلومات مې د ګورګین د له منځه وړلو او د ازادۍ د ستر سالار میرویس نیکه په اړه درته وړاندې کړه. خدای دې وکړي چې تاسې ته توجه ور وګرځېږي.